بسم الله الرحمن الرحیم. د دوو متقي خلکو دعوه. یو زاهد او صالح انسان د بل متقي سړي څخه مځکه رانیول او وروسته یې په هغه کې د کور د جوړولو کار پیل کړ. کله چې د مځکې تهدابونه کیندل نو تصادفاً له هغه ځایه ډیر سره زر راووتل. دغه متقي سړی حیران شو چې دا څونه لویه خزانه ده. بس همدلاسه د ځان سره دا چورت ووایه چې دا خو زما حق نه کیږي، ځکه هغه فلاني خو پر ما صرف مځکه پلورلې ده، نه خزانه. سبا ته هغه سړي کور ته ورغی او هغه ته یې ټوله کیسه وکړه. خو هغه په ځواب کې ورته وویل چې دا خو ډېر ښه کار شوی دی، خدای دې در باندې نیکمرغه کړي او ته یو بختور انسان یې. خو د ځمکې رانیونکي ورته وویل چې دا اصلا ستا حق دی، ځکه ما ستا څخه خزانه نه ده رانیولې، بلکې صرف مځکه مې رانیولې ده. خو هغه بل سړي دا خزانه نه اخیسته او ورته یې وویل چې هغه ستا په ملکیت کې پیدا شوې ده، نه زما په ملکیت کې. هغوی نه سره قانع کېدل، څو چې بالاخره د دواړو فیصله وکړه چې محکمې ته به ځو. یو وایي چې دا سره زر زما نه بلکې ستا دي، خو هغه بل وایي چې یا دا زما نه بلکې ستا حق دی. په هر صورت کله چې دواړه محکمې ته ولاړل او قاضي ته یې ټول جریان ووایه، نو قاضي د دواړو تقوا او ایمانداري ته حیران شو او پس له ډېره فکر او غور څخه د دواړو څخه وپوښتل چې تاسو اولاد لرئ که یا؟ یوه ورته وویل چې زه یو زوی لرم او هغه بل ورته وویل چې زه یوه لور لرم. تصادفاً د هغوی دواړو عمرونه هم سره برابر وو. قاضي فیصله وکړه چې د حل بهترینه طریقه دا ده چې تاسو دواړه د هلک او نجلۍ نکاح سره وتړئ او دا خزانه هغوی ته ورکړئ. په دې پریکړه سره دواړه راضي شول او په دې ډول د هغوی دعوه هم پای ته ورسېده او د متقي انسانانو ترمنځ د خپلوي منځته راغله. هو، دا هم انسانان او موږ هم انسانان یو. نن موږ د دې لپاره محکمې ته ځو چې د بل حق وخورو او هر څه د ځان کړو، خو هغوی د خدای دوستانو ته دغه ظاهري او موقتي خزانه یو چټي او فاني شی و او نه یې غوښته چې د بل حق ته ځان کړي. هغوی د ښو صفتونو څخه ډک خو موږ ورڅخه خالي او بې برخې یو. همدا علت دی چې حالات سم نه بلکې نور هم پسې خرابېږي. الله دې ټوله اصلاح کړي. بېشکه چې الله د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو هغوی په خپل ځانونه خپله بدل نه کړي. الله دې ټول مسلمانان د ځانو اصلاح کولو ته متوجه کړي. آمین.